ها دا ورو سوال کړی دی وی بعض خلک د دې تجارتي سامانو دپاره اعلانات کوي پوسټرې چاپ کوي او کاغذونه چاپ کړي هغه نشر کوي او په هغې کې ایتونه او حدیثونه لیکلي لکه هسې زه به ته مثال پې درکړم لکه اوس یو سړی کجورې خرڅوي کجورو کاروباري دی او دی د کجورو باره کې کوم حدیثونه راغلي هغه به لیکي یا د زمزم اوبه خرڅوي او د هغې سره هغه حدیثونه لیکلي د زمزم یا بعض نور داسې شیزونه نو زه سوال دا دی چې دا به جایز وي او که نه دا خبره یاده کړي چې قرآن او حدیث موږ ته دا امر کړی دی چې د الله د کتاب او د رسول صلی الله علیه وسلم د حدیثونو به تعظیم کړي او الله قرآن باره کې وایي په قرآن کې وانه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم او الله وایي دا قرآن ډېر عزتمند دی ډېر اوچت دی الله وایي زموږ په نیز قرآن عزتمند کتاب دی د دې به عزت کړي د دې کتاب به تعظیم کړي ګوره رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي په صحیح مسلم کې دی چې قرآن به ځان سره د دشمن ځمکې ته نه وړئ ځکه چې وایي زه یېرېږم چې دشمن به بېعزتي وکړي امام نووي رحمه الله بیا لیکلي دي وایي که چېرته دغه یره پکې نه وي نو بیا ته ځان سره قرآن وړی شي د کافرانو ملک ته چې یره د څه نه وي چې بېعزتي به وکړي چې دا یره نه وي بیا یې وړی شي خو چې دا یره وي بیا به ځان سره قرآن نه وړي دا خبره مې دې پورې وکړه چې یعنې رسول صلی الله علیه وسلم دومره موږ ته د قرآن ادب او احترام کوي نو د قرآن تعظیم کې دام راځي چې ته به په قرآن باندې دنیا نه ګټې نه به د قرآن نه خپل سامان جوړې د خرڅ چې په دې باندې به سامان خرڅې او په دې اخلي ځکه میمون ابن مهران رحمه الله به وی لا تتخذوا القرآن بضاعة د قرآن نه سامان د دنیا مه جوړوئ چې په دې باندې تاسو پیسې ګټئ نو بیا یې دا ویلي والتمسوا الدنیا بالدنیا والآخرة بالآخرة دنیا په دنیا ګټئ آخرت په آخرت وګټئ مطلب د خبرې د هغه دا دی چې د قرآن په استعمالولو سره خپله دنیا مه ګټه دغه شان د حدیثونو په استعمال سره خپل سامانونه مه خرڅوه نو پکار دا ده چې د قرآن او د حدیث تعظیم او عزت وکړی شي او د سامان د خرڅولو وسیله ترې نه ده جوړول پکار او د هغې نه علاوه په دې کې دا دي چې په دې تجارت کې دروغ هم ویلی کېږي دوکې پکې هم دي دا بله بې ادبي ده یو خو دې د قرآن نه او د حدیثونو نه د دنیا سامان جوړ کړو خپل سامانونه پې خرڅوي خپل تجارتونه پې کوي دویم نقصان پکې څه دی په هغه تجارت کې دروغ او دوکې دړاکې هم کېدی شي نو ځکه دا آیتونه دا حدیثونه دا د په دې اعلاناتو باندې لیکل په کاغذونو په پوسټرو باندې لیکل په دوکانونو باندې لیکل چې دا سامان خرڅ شي او د تجارت رواني دا ناروا کار دی قرآن او حدیث الله دې دپاره نه دي رالیږلي قرآن او حدیث الله دې دپاره رالیږلي دي چې د دې تعظیم وکړی شي او په دې عمل وکړی شي